السلام علیکم ګرانو دوستانو. سوال دی که د ژوند ملګری مینه راسره ونه کړي څه وکړو؟ دا سوال ډیر د روانشناسانو څخه کیږي. زما د ژوند ملګری زما سره مینه نه لري. راځو یو طبیعي خبره زه تاسو ته وکړم. کله چې موږ نکاح کوو، د یو چا سره ژوند کوو، که هغه زموږ سره لږ هم څه وکړي، دا د دې سبب کیږي چې موږ احساس ورته پیدا کړو. د دغه حقیقت څخه باید موږ ونه تښتېږو. ټول انسانان امکان لري یو بل چاته احساس پیدا کړي. یعنې اولین جواب چې د دې سوال په جواب کې موږ تاسو ته درکولی سو هغه دا دی چې ستاسو د ژوند ملګری ستاسو سره مینه لري. د هغه دا نه دی زده چې ستا د مینې په ژبه څنګه خبرې در سره وکړي، ستا په طبیعت نه پوهېږي، ستا په هغه څه نه پوهېږي چې ته د مینې احساس وکړې. راځو دا اړوند خبرې کوو. خشم، غصه، ګیلې، جنګونه، دعوې، دا ټوله د نفرت علامې نه دي، دا د مینې علامې دي په ټوله دنیا کې. هغه څوک چې ډېرې ګیلې کوي، هغه څوک چې ډېر جنګ کوي، هغه چاته چې ډېر خشم ورځي، هغه څوک چې په روابط کې ګډوډۍ جوړوي، دغه کس و مینې ته ضرورت لري، مینه غواړي، او مقابل طرف یې په ښه توګه مینه نشي ورکولی. دا چې مقابل طرف تاسو ته مینه نشي درکولی، دا په دې معنا نه ده چې ستاسو مقابل طرف ستاسو سره مینه نه لري، بلکې د هغه د مینې ورکولو چل نه دی. دا دوه علتونه لري چې ولې دا یو انسان داسې کیږي. یو امکان لري دا کس په کوچنیوالي په داسې کورنۍ کې لوی سوی وي چې تاسو ته چې هغه د مینې ورکول نه یې زده کړي، مینه نه یې ورکول سوې، نه هم د ده مخ ته و بل چاته مینه ورکول سوي چې ده زده کړي. بل دوهم علت دا دی د ذهنیت جوړښت. انسانانو ذهنیت څه مال جوړیږي په اولو 4 کلو کې. کله چې موږ د مور په نس کې او د مور د نس څخه راوځو تر 4 کالو پورې زموږ ذهنیت جوړیږي. د دوی ذهنیت په دا 4 کالو کې داسې جوړ سوی چې دوی ته په صحیح توګه هغسې مینه چې د دوی تمه وه نه ده ورکول سوې، د دوی تنهایی ته مثبت جوابونه نه دي ورکول سوي. نو د دوی ذهنیت داسې جوړ سوی دی چې هغه د دې توانایي نه لري چې تا ته هغه رقم مینه درکړي چې تی لري. د دې شیانو د حل لار شته. د حل لار یې دا ده چې تاسو د روابطو متخصص ته ورسئ، تاسو کښېنئ، یو د بل سره خبرې وکړئ چې دغه زموږ د ژوند جنګونه، دا دعوې، دا ګډوډیانې، دا ټوله تاسو ته در چی شي کې درته د حل لار وښیي، تاسو ته تجربې در زده کړي تر څو تاسو وکولی شئ خپل ژوند پر مخ بوځئ. او یو شی همیشه په یاد ولرئ، په دا پروسه کې چې تاسو فکر کوئ چې زموږ تر مابین نفرت شته، مینه نشته، دا په مینه باندې بدلول و صبر ته هم ضرورت لري. تاسو کولی شئ د صبر څخه کار واخلئ او د روانشناس څخه مشوره واخلئ تر څو ستاسو ژوند په صحیح توګه بیرته نورماله او ښایسته روان شي. یو شی ډېر مهم زه تاسو ته ووایم، خپل ځان به درته مثال وګرځوم. ما چې اوله نکاح وکړل، زه ډېره کشره وم، اصلا په هیڅ چي نه پوهېدلم. هغه اصلا پر نکاح نه د حساب. د زما دوهمه نکاح ولې ناکامه سول؟ علت یې دا و چې د زما میړه د خپل کور څخه په پردي ځایو کې لوی سوی و. دی مسافر لوی سوی و، نه مینه ورکول زده وه، نه مینه اخیستل زده وه. او بل زما سره یې د واده کولو هدف دا و چې ده ویل دا ښځه نو که یو کور لري، نه که پیسه میسه لري، په دې خاطر زما ژوند ته راغلی و. نو د اوله سر چې دی زما ژوند ته راغلی، د یو څه په لټه کې و، هغه مالي شیان وه چې ما د ده په ژوند کې حس کړل. نو کله چې ما د ځان سره تصمیم ونیوی چې ولا دا سړي سره زه ژوند نسم کولی او د جدایي تصمیم مې ونیوی، زه د یو داسې کس سره مخ سولم چې واقعا ما یې تمه نه درلوده. بعضې ښځې وایي کله چې مې د میړه څخه د طلاق تصمیم ونیوی، نو خپل پر میړه باندې بیا عاشقه سولم، زه د یو بل نفر سره مخ سولم. خو کله چې ما د طلاق تصمیم ونیوی، زه د یو داسې انسان سره مخ سولم چې پر هغه نکاح باندې ډېره پښیمانه سولم. ده ما ته د جدایي په اخره ورځ کې یوه خبره وکړل، ول پروانې، زه تا ته او ستا کورنۍ ته ضرورت لرم. وی نه ویل چې مینه در سره لرم. پروانې ستا بغیر ژوند راته سخت کېږي، زه مینه در سره لرم، ته چیرې ځې؟ دا یې ونه ویل. دا یې ویل زه تا ته او ستا کورنۍ ته ضرورت لرم، او دا ضرورت مالي ضرورت و، نه معنوي، نه مینه. هغه نه زما خبرو ته غوږ نیوی، نه زما سره خبرې کولې، نه ما ته ارزښت راکوي، نه زه ورته مهمه وم. لیکن ده ته هغه کسان مهم وه چې زما په چار اطراف کې وه او ده ته یې مالي ګټه رسېدل.
تر ما یې د هغو کسانو سره روابط قوي سول. ما یو میسج ورته وکړ مال الله چې داسې ځواني مرګ کړه چې رزق زغلې ته پسې زغلې او په ژوند یې مال په هېڅ ارمان مه خېږه. ده زما میسج زما و خور ته فارورډ کړی و. ده زما میسج و نورو کسانو ته فارورډ کړی و د دې دپاره چې ما بده ورته ښکاره کړي. خو ما د شرع د زړه د اخلاص ورته الله دې ځواني مرګه په ځواني دې ارمان مه خېږه. تا خو زه سیال و ناسیال ته په شرمه وشرمولم. سیال ته چې زما سترګې راټیټې کړلې نو خدای چې ستا هم په ځواني او په پیسو ارمان نه در خېږي چې رزق در سره زغلې ته پسې زغلې. نو دغه رقم اشخاص بیا یګانه لار یې دا ده چې تاسو جلا سئ. دا انسان نه تا ته مینه درکوي ځکه په هدف ستا ژوند ته راغلی. د مینې دپاره نه راغلی، د مشترک ژوند دپاره نه راغلی. تاسو به باور را نسي. زه په دې کې چې پروانه زیایي واوسېږم ما کولی سولی د یو شتمن کس سره واده وکړم. ما د ده سره واده وکړئ چې پر ده مې باور وکړي مال دا ښه انسان دی. ما ته یې بل چا ضمانت کړی و. ما چې د ده سره واده کوي ما په ده مصرف نه دی کړی چې یوه نفر ته یم ډوډۍ نه ده ورکړې چې دی به ډوډۍ ورکړي. هېڅ مصرف نه دی سوی، فقط یو ساده نکاح وتړل سول خلاص. مننه او تشکر یې دا و چې د زما څخه 15,000 ډالره یوړلې بیا یې هغه پیسې هم رانه کړلې. یعنې په دغه رقم مسایلو کې چې یو نفر هی ستا څخه مالي نفع اخلي یا یو نفر هی ستا څخه سوء استفاده کوي او ته دا احساس کوي چې دا سوء استفاده راته کوي په مقابل کې هېڅ شی نه راته کوي. حتی یو ښایسته لفظ نه درته وایي چې قربان دي سمیه جان یا زه ستا سره مینه لرم. ته زما سره هېڅ خبرې نه کولې، بس پیسه چې بیا بله کړه په هغه ورځ بیا طبیعت ډېر شو. کله چې به ما کوشش ورسره وکړي چې خبرې ورسره وکړم تر څو مشکلاتو د حل لار پیدا سي او دی یو څه هوښیار سي د خبرو څخه فرار کوي، خبرې نه راسره کولې، ځان یې تر مال لوړ ګڼئ. زما کورنۍ ته یې ویلي وو ما په ژوند خواري نه ده کښلې، کار مې نه دی کښلی. دا خبرې هغه ځوان باید وکړي خسرګنۍ ته چې د ماینې جیب ډک کړي. د ده د ماینې جیب نه و ډک، ده به خسرګنۍ ته ویل ما په ژوند کار نه دی کړی. خسرګنۍ به په سپکه ورته کتل او ګوزاوړ نه ته څه شي. اوس ته راسه که چیرې د ده زما مصارف راکولی، زما نفقه یې راکولی، حتی اقل هغه عادي خوراک یې راکولی، بیا د داسې خبرې کړې وای خلک به ویل وای چې والا دا څنګه نازولی دی، کورنۍ یې د حمایت کوي. د نه معاینه ساتل او د خلکو څخه پیسې هم اخیستلې، ځان یې هم سپکاوه او په مابل کې یو احمق انسان و. زما د ابروریزۍ سبب هم سو. په داسې مواردو کې یګانه شی چې باید وکړي هغه یو آګاهانه طلاق دی. کله آګاهانه طلاق د دې سبب کیږي چې موږ خپل ژوند په صحیح توګه جوړ کړو یا مثلا د اولادو دپاره صحیح محیط وټاکو. که چیرې د دغه سړي سره دغه مالي پرسته سړي سره ما خپل ژوند ته ادامه ورکړې وای، زما دواړه اولادونه به روانیان وای، ځکه چې زما به همیشه د ده څخه انسانیت غوښتلی، ما به د ده څخه پیسه دوستي نه غوښته ویلی چې پیسه دوستي مه کوه، په هدف ژوند مه کوه، داسې ژوند وکړه چې رښتینولي پکښې کي. ما خو دا وده ته نه سوی ورزده کولی ځکه چې ده ته ډېر کشرتوب څه دا زده کړې وه چې زه په دغه طریقه دغه شی لاسته راوړلی سم او دی د لاسته راوړلو په حالت کې و. حضرت محمد اسلام یو خبره کړې ده، وایي تر کښته لاس لوړ لاس بهتره دی، یعنې هغه لاس چې ورکوونکی دی تر هغه لاس چې اخیستونکی دی بهتره دی. وایي تاسو د چا څخه د څه غوښتنه مه کوئ چې یو څوک به تاسو ته څه درکړي، ځکه چې په ټولنه کې ستاسو حیثیت درکموي. خو دغه زما دوهم میړه هېڅ دا شعور نه درلودی. ده همیشه د خلکو څخه څه غوښتل ورکولی نه، هم په مالي نګاه څخه، هم په معنوي نګاه څخه، هم د ناز د نګاه څخه. د دغه رقم بې شخصیته انسانانو سره چې ته نسې کولی ژوند ورسره مخ ته بوځې او یا هم ژوند ورسره مخ ته بیایې، ستا د رواني حالت د خرابېدو یا هم ستا د اولادو د ژوند د ګډوډ کېدو سبب ګرځي، بیا نو ښه طریقه دا ده چې طلاق وسي. خو که چیرې دواړه طرفونه مایل یا علاقه لري د ژوند د سمېدو دپاره، بیا ښه لار دا ده چې تاسو یو د بل سره کښېنئ، روانشناس ته ولاړ سئ، روانشناس کومک در سره وکړي او تر ټولو مهم په دې پوه شئ هغه څوک چې ګیلې کوي، جنګ کوي، دعوه کوي، هغه نفر مینه در سره کوي. ما د دا میړه سره ډېر ګیلې وکړې، ډېرې خبرې مې ورته وکړې، ډېر مې کوشش وکړې چې دی په دې پوه کړم چې والله ته پر ما ګران یې، زه غواړم ژوند در سره وکړم. ما درته میسج واستوي مال ګوره مال ما ستاسو هېڅ شی نه دی غوښتی، پیسې هېڅ شی دې نه دی راکړی او نه ته راکوې، مال زه فقط ستاسو مینه غواړم، آیا مینه راسره کولی سې؟ د ما ته ویل مینه بیا څه شته؟ نو مال خدای چې داسې ځواني مرګ کړه چې بل دې په رنګ نه وي. نو په دا رقم شرایطو کې بیا طلاق ښه دی چې ستاسو د ذهني سکون سبب ګرځي. باور وکړئ زه دومره ګډوډه وم په دا ژوند کې، دومره دربداره وم، دومره مې وضعیت خراب و، د داسې چې جلا سولم، طبیعت مې سم سو، انسانه سولم.
نو کوشش وکړئ چې روابط وپېژنئ چې آیا دا روابط منځته ځي که نه تلله جدایي ده او که تلله کوشش وکړئ د بهبود دپاره تر اخري نقطې وجنګېږي او صبر هم ولري. صبر هم د ډېرو مشکلاتو د حل لار دی. مننه کوم چې غوږ مو نیولی و.